ګرانو مینوالو سلامونه نیک هیلې او پیرزوونې وړاندې کوم او نن د خوشحالۍ او خبر دا دی چې د انډس کلچر فارم چې کوم د تیرو لسو کالو نه دا پیرې د هغې میله چې کومې کېږي دا 10مه میله ده نو دا 10 کاله متواتر دي د مورنو جمعو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې د پاکستان د مورنو ژبو یو ادبي کلتوري میله را جوړی. په دې میله کې چې کوم دی نو هغه د مورنو ژبو کې چاپ کتابونه تخلیقي او دغه شانتې نور مختلفو موضوعګانو باندې مکالمې پکې او دې سره چې کوم دی نو بیا د 1300 کالو نه دی لایف اچیومنټ ایوارډ هغه شروع کړی دی چې کوم د مورنو ژبو ستر چې کوم علمي ادبي شخصیتونه هغې دپاره لایف اچیومنټ ایوارډ ورکوي. د دې سره چې کوم دی کوم شاعران ادیبان چې د مورنو ژبو وفات شوي د هغې په یاد کوم یو نشست کوي. نو دې سره د کوم چې د شاعرۍ کتابونه نو هغه شاعرۍ کتابونو په هغې کې چې دی نو بیا ورسره مشاعرې نو دا ځل چې کومه مشاعره ده د شاعرۍ د کتابونو کم خلکو کم کتابونه چې سلک شوي دي د مورنو ژبو نو د هغې صدارتي کم مجلس چې جوړ دی نو په هغې کې زمونږ قومي شاعر رحمت شاه سایل او شاه بیگ شیدا عادل سومرو انور شعور صاحب دا د دې صدارتي مجلس دی او د دې په مشرتابه کې به چې دی نو دغه مشاعره کېږي. په دې کې د پاکستان اکثریت لکه ژبې خو ټولو تقریبا 2 دي پاکستان کې خو دې میله کې تقریبا 17 ژبې چې دی نو هغه کور کېږي. دې سره بیا اخري کې چې دی نو موسیقي نو دا په 21 22 او 23 فروری کال 1925 دا میله ده. خپله ژبه خپل کلتور او دا زمونږه پیژنګلو ده زمونږ پیژنګلو زمونږ ژبه زمونږ کلتور نو د نور کله په شان دا میله تاسو ته سترګې په لار ده چې تاسو راشئ. د دې میلې کې به ګڼ پښتانه په افسانې ناول او شاعري بیا نور مختلفو موضوعګان دي په هغې نشستونو کې دي پښتانه او د ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره دا ده چې تاسو ته خپل ځان ته او محترم رحمت شاه سایل صاحب ته مبارکي ورکوم چې په دې میله کې به لایف ټایم اچیومنټ ایوارډ هغه ته ورکړی کېږي. نو زه هیلهمن یم چې تاسو به دا تاریخونه یاد ساتئ 21 22 او 23 فروری کال 2025 او دا د سار تقریبا د 10 نه واخله د ماښام 5 بجو پورې په اخري کې پکې بیا مشاعره هم د اخري کې بیا موسیقي په دې کې تاسو واړم راوستی شي د ماشومانو دپاره هم دي چې دی نو پکې باقاعده د هغې د کوم چې د هغې دلچسپۍ څیزونه دي نو هغې اهتمام یې کړی نو تاسو ماشومان هم راوستی شي فیملی هم راوستی شي او فیملی ماحولي نو تاسو چې دی نو 21 فروری کال 2025 PNCA پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرټس حال چې کوم دی نو په هغې کې به دا وي نور کله په شان نو انډس کلچر فارم د ژوندی وي د هغې چلوونکي دي ژوندي وي ګړندي دي وي چې د تیرو 10 کالو نه دا کار ډېر ګران کار دی دونه ستره میله را جوړول او هغه په تواتر سره ساتل نو زمونږ دغه وروڼه دغه دی ژوندي وي بریالي دي وي او انډس کلچر فارم د نور پر مخ لاړ شي.
ډیره ډیره مننه. ستاسو تبا مېلم سترګې په لار یو، موږ هم درته سترګې په لار یو. ژوندي ګړندي اوسئ.